د واک تلویزیون درنو لیدونکو ستړي مشئ. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چین په بیجینګ کې د افغانستان لوی سفارت په دغه هیواد کې میشتو افغانانو ته د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د عامه روغتیا سرپرست وزیر سرپل ولایت ته د سفر په ترڅ کې د دې ولایت له ځایي مسؤلینو او یو شمېر ډاکټرانو سره کتلي دي. سرپرست وزیر ویلي د تیر حکومت پر مهال یوازې د افغانستان 10 سلنه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کېدل، خو په تیرو 2 کلونو کې دغه کچه 80 سلنې ته لوړه شوې ده. قلندر عباد ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به د هیواد هرې برخې ته روغتیایي خدمات ورسوي. د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال وایي په افغانستان کې 21 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له امله د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې کړې دي. د هغه په وینا جګړې د دې لامل شوي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله جدي زیان وویني. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف ویلي وو چې په افغانستان کې له هرو 10 کسانو 8 ناپاکې اوبه څښي او 93 سلنه ماشومان په هغه سیمو کې ژوند کوي چې د اوبو له پلوه ګواښ سره مخ دي. اسلامي امارت وایي چې په 1402 لمریز کال کې د څه باندې 1.5 میلیارد افغانیو په ارزښت پراختیایي بودیجه مالیې وزارت ته منظوره شوې ده. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي د دغه وزارت په مهمو پروژو کې د ګمرکونو د عصري کولو پروژه، د ولایتونو د مستوفیتونو لپاره د لمریزې برېښنا د برابرولو پروژه او یو شمېر نورې پروژې شاملې دي. مجاهد پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د مالیې وزارت په میاشت کې شاوخوا 1 میلیون دولتي کارکوونکو ته معاش ورکوي چې نږدې 80 زره یې ښځې دي. د اوسپنې پټلۍ ادارې ویلي چې د ازبکستان د اوسپنې پټلۍ ادارې له مسؤلینو سره د نایب آباد سټیشن څخه د توکو د انتقال د پیل په موخه له ازبکستان نه د 80 کسیزه تخنیکي ټیم د راتګ او دغه ټیم ته د ویزو او امنیتي اسانتیاوو د برابرولو په اړه په یوه پرلیکه لیدنه کې خبرې کړې دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې په دغه لیدنه کې ازبکستاني لوري افغان لوري ته د افغانستان، ازبکستان، پاکستان او قطر ترمنځ د ریل پټلۍ اړوند په افغان ټرانس ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د روانې فبرورۍ میاشتې په 6 او 9 نیټه به په تاشکند ښار کې ترسره شي. له هیواده بهر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند کولو د هڅو په لړ کې نن منځني ختیځ ته تللی دی. ټاکل شوي چې د دې سفر په ترڅ کې نوموړی په سعودي عربستان، مصر او قطر کې تم شي. بلینکن په داسې حال کې منځني ختیځ ته تللی چې په جنوبي غزه کې جګړې زور اخیستی او ملګرو ملتونو په جنوبي ښار رفح کې د جګړې د ویجاړونکو اغیزو په اړه خبرداری ورکړی دی. او وروستی خبر هم د سپورت له ډګره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې خپله یوازینۍ ټیسټ لوبه د سیالۍ په 4مه ورځ سریلانکا ته د 10 ویکټو په توپیر وبایلله. افغان لوبډلې سریلانکا ته د 50 منډو هدف وټاکه چې د سریلانکا پیلیزو توپوهونکو یاد هدف په اسانۍ سره پوره کړ. افغان لوبډله به د سریلانکا پر وړاندې د روانې فبرورۍ میاشتې په 9مه نیټه د 3 یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ هم پیل کړي. د واک تلویزیون درنو لیدونکو له لیدلو مو مننه. دا و د نن ورځې مهم خبرونه.